رسول الله مبارک فرمای قرآن والا میاشت ده کنه مونږ وویل شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن دا قرآن پر رسول الله مبارک په دې میاشت کې نازل شوی. یو عجیبه خبره نن ځان سره واورئ. زمونږ او ستاسو په دې ملک کې په اتمه میاشت په اګست کې یو شور وي، مام جنډه لګولي، تام جنډه لګولي، ملک کې سبز هلالی وي او یو چغار شروع وي. ولې وایي جی په 14 اګست 1947 باندې زمونږ ملک څه شوی دی؟ دا آزاد شوی دی. نو ښه خبره ده، مونږ شکریه ادا کوو د الله تعالی چې په دې ملک کې مونږ څه کوو؟ په ازادۍ سره عبادت کوو، ازادۍ سره د خپل مذهب برچار کولی شو. اگر چې نورو ملکونو کې داسې ازادۍ سره ته عبادت او د مذهب برچار نشي کولی. خو یو خبره دا ده چې هغه زموږ او تاسو نه پټه ده، هغه ده چې کله دا پاکستان ازادېدلو دا دا د 27 رمضان المبارک شپه وه. تر ننه پورې تاسو تاریخ ولټوئ، یو مسلمان به منی را پاسېدلی چې هغه په 27 رمضان المبارک یا د رمضان المبارک په میاشت کې خوشحالي منو کړي. او خوشحالي څه ده؟ خوشحالي پاکستان یو نعمت دی زاده خوره. الله وایي چې ما تاله یو نعمت درکو، تای شکر ادا کوم، زه به یې زیات کم.